الله وبرکاته. جان محمد جانې ما او تاسو ته مخاطب یم. ملګرو رالم د سیند غاړې ته، دلته ګلوکاران ناست وو. نو امید لرم چې خوشحاله به یې، سرکې به یې، ښاد او آباد به یې اوې. تا ته دې ډالۍ وي دا غزل، خوندونه ترې واخله، مزې ترې واخله. او څومره مسافر چې دي لر بر یا زما کوم ملګري دي نو هغې دې ته هم خوندونه والي. یو نوې غزل زما تاسو سره شریکوي. امید لرم چې تاسو به یې خوښ هم کړئ او مخ په وړاندې به یې هم بوځئ. چې د راتلو د یار خبرې راغې لکه چې زیری د اختر راغې. چې د راتلو د یار خبر راغې لکه چې زیری د اختر راغې، لکه چې زیری د اختر ملګرو موږ له راکړئ اجازت سره د یوې ټیمه زما د نوي پروګرام انتظار کوئ. ښاد او آباد او بریالي اوسئ. خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم.